نن مې په سړي دروغ ووي ښه دې وکړل، بل ورته وی غلا مې پې وکړله، بل وی زنا مې پې وکړله، مختلف گناهونه دته کارګزاري اوري. احادیث مبارکو کې راځي په آخر کې یو ګوډ شیطان راشي، ګوډ یو دې شیطان ته وی ما خو د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کو. وی دا ګوډ حدیث مبارک کې راځي وی دغه شیطان دې ګوډ شیطان لپاسي وی با سره غاړه غړی سلام وکوي کار پکې تو کو، دا نور خو اصلیږي غرضی کار تو کو چې د ښځې او د خاوند په مابین کې د اختلاف پیدا کو. نو د ښځې او د خاوند اختلاف د دې اثر په کور وشي، په الواد اول د دې اثر کیږي، الواد تربیت تباہ و برباد. دویم اثر په محله وشي، دریم اثر په کلی وشي، څلورم اثر په ټوله علاقه باندې کیږي. دا به نه وایي چې دا زما د ښځې اختلاف دی، ستا د ښځې او د اختلاف اثر اول په بچو شوی دی، په غونډه محله کې دی، په غونډ کلي کې د هغې اثرات خواره دي. دا دومره ناکاره ګناه ده، په دې شیطانان غاړې میلاوي. نو پکار نه ده ښځه او خاوند د حتی الوسع کوشش کوي چې کلم اختلاف راځي سمدستي دی ختموي، چې دا خو د شیطان د خوشحالولو ذریعه ده. څه ولې شیطان خوشحاله نو زد دی ننیسی او دا اختلاف تی ختمی. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت ورتوی دیر ستر عالم تیر شوید، اغا یو بہترین نسخه لیکلی دا. وی زه یو مثال درکام کدا ښځې او خاون یاد ساتنه چری به اختلاف رانشي. ښځې او خاون کې به اختلاف نه راځي کدا یاد ساتو. مثال لیکلی دی، وی د باغ مالکو هغه باغ ته راغی، د باغ نوکر ته وی مال یو میوه راوشو کوه. راته به او د باغ نوکر به میوه شو کوله ټیم په ټیم، دا د دې مالکانو عادت. یو ورځ دا مالک راغی دی نوکر ته وی مال میوه وشو کوه. نوکر چې میوه وشو کوله او مالک لی ورکړله، مالک چې تی یو څو چکه وکړه نو هغه ډېره ترخه وه. نو مالک خو نشوه خوړلی، نو دې نوکر لی ورکړه. مطلب یې دا و چې دا میوه ګزاره که ډېره ترخه ده. هغه نوکر په هغې میوه لګیا دی خوري، د ارتاولو دپاره ورکړله او نوکر یې خوري. دا مالک ترنه تپوس کوي، وی دا میوه خو ډېره ترخه نه ده؟ وی ولې نه؟ وی ته یې ولې خورې؟ دا ته ولې خورې؟ هغه نوکر یوه عجیبه خبره کوي، وی ای مالکه ته چې کله میوه نور کله اخورې نو ماله ترې راکوي، هره ورځ د دې لاس نه ماته میوه میلاویږي، نو چې کلم میوه راکوي نو هغه خوږه میوه وي، ته چې ماله کلم راکوي نو هغه خوږی. نو نن چې ترخه رالاله ما وی دا هغه لاس دی چې هره ورځ خوږه میوه راکوي، نو خیر دی که نن د هغې لاس نه ترخه میوه راله نو هم به یې زه برداشت کړم، ځکه دا هغه لاس دی چې هره ورځ خوږه میوه راکوي. نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا رکوټې سړی نه و. هغه وایي که د خاوند دا سوچ وکړو چې هره ورځ سالن په ټیم تیاریږي، هره ورځ زما پیزار په ټیم تیاری، هره ورځ زما جامې په ټیم اسری کړي، خیر دی که نن سالن کې مالګه ډېره شوله، دا هغه لاس دی چې هره ورځ ترنه برابر سالن میلاویږي، دا هغه لاس دی چې هر ټیم ماله کپړې په ټیم اسری کیږي، نن خیر دی که بې ټیمه رالي ایبه دا هغه لاس دی چې هره ورځ خواږه میلاویږي. نه که د خاوند دا سوچ کولی نو ده به جنگ نه جوړو. داسې که د ښځې سوچ کولی چې د خاوند دا حلال او حرام ته چې دی نه ګوري او دا د ملکونو نه چې ورک دی په ملیشه او دوبو کې ناست دي، په دې حالت کې ناست دي، دې بچو له او ښځو له مزدوري کوي. نه که دې ښځې دا سوچ کولی چې هره ورځ هره موقع دته ما د پیسو ویلي ده رالیږلي دي، زما هره مطالبه ده پوره کړې ده، نه خیر دی که نن ما د جوړې وي د رانه وړه، نو خیر دی ای به هره ورځ یې راوړې ده
که نن یې رانه وړه نو دا هغه لاس دی چې هره ورځ ترې خواږه میلاویږي نه خیر دی نن دې ترې تارخه میلاو شي. نو مونږ او تاسو د یوې ورځې په ترخو باندې د ټول عمر خواږه ییر کو، نو داسې نه ده پکار. دې باندې شیطان ډیر خوشحالیږي. حتی الوسع کوشش کوئ خپلو بیبیانو سره ښه روابط ساتئ. په دې بنیاد که روابط رانوم نو شیطان خوشحالیږي. او علما وایي ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی تاسو کې د ټولو نه ښه سړی غوره سړی څوک دی؟ صحابه ورته وی چې کم سړی د خپلې بیبي سره ښه دی په ټوله دنیا کې غوره دی. مونږ الټه یو، په بار د هر چا سره ښه یو، چې کور ته رادنده شو نو بیا په تندي باندې 12 بجې بیبي سره روابط ورانی. دا ښه سړی نه دی. د دواړو جهانو سردار وی ښه نه دی. زه دته ښه نه وامه. د احادیثو په ذخیره کې به دا اخلاق چرته ونه ګوري. که ته ښه سړی جوړېدل غواړې ړومبې شروع به د خپلې بیبي نه کوي. چې د بیبي سره ښه سړی شوې د دواړو جهانو سردار صحابه ورته وی تاسو ټولو کې زه غوره یم ځکه چې تاسو ټولو کې زه د خپلې بیبي سره ښه یم. نو بهترین اخلاق دا دي چې هغه ستا د کور نه شروع شي. ما طارق جمیل صاحب نسوات اجتماع کې یوه خبره اورېدلې وه، بیا مې یو کتاب کې وموندلم. هغه دا خبره کړې وه چې کله د نیکو تول بندله کوي نیکی تلل شي نو وی ړومبې به پکې د بیبي سره ښه تعلق د خاون څومره وي اول به ولادات تلي. نه که دی وتلو خو خبره ګرانه ده. ټول به پکې بیا ګیر یو. نو که مونځ رالاول ونه تلی وی چې اول دله دا کلیرینس کو چې د بیبي سره د ښه تعلق څومره نو بیا به دې کې ډېر ناکامه راشو. نو د دواړو جهانو سردار فرمایلی دی وی غوره په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه نو دې سره ښه روابط ساتئ. دا د ښو اخلاقو نښه ده. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه له یو سړی راغی ورته وی وی زه دومره بهادر یم خپله بهادري ښودله. وی د کور نه ډېره موده پس وتلی وم ډېر اوږد سفر تلی وم چې وی کور ته رالمه نو زه دومره غیرتي یمه چې دومره ورځې مې په بار ایستلې وي او چې کور ته رالمه نو ښځې مې رانه تپوس هم نشو کولی چې ته چرته تلی وي. بس غلی غلی ناسو تپوس جرأت یې مانه نشو کولی. وی دومره بهادر یمه. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته وی نن د زما په مخ کې د دې صفت ذکر وکړو خدا زما په مخ کې بیا ذکر نه کی. وی دا تا چې کم خوی ذکر کو دا د درندگانو خوی دی. دا خو چې کور ته درنده را دنده شي زناور نو بچی او ښځه ټول په کمره کې پټ شي ور بند کوي څاروی راننوت هسې نه چې څوک ووایي چېرته وړوکی ونه وایي. وی دا خو د درنده صفت دی. زما په مخ کې بیا د دې ذکر ونه کی. زما په مخ کې بیا دا صفت ذکر نه کی چې زه دومره غیرتي یم. په کار خدا وه چې تا سفر کړی وی او ته کور ته راغلی وی ډېرې ورځې پس چې بچو دې تا له ټولو را منډې کړی وی. ټول بچي دې تا نه توشی وی پلاره چرته تلی وی مونږ در پسې خپو دا دومره ورځې خو ته نه وي. بیبي راغلی وی تا نه یې تپوس کړی وی بچي در نه ټول تو شوی وی چې پلاره ته چرته تلی وی ته خو نه وي. انسان کې به د محبت مات دی ده کې به د الفت مات دی دی به کور کې روابط ښه ساتي. او حدیث مبارک کې راځي رب العالمین فرمایي وی دا بیبیانې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي. ته تی نکاح د من نه اوچت کا. دا خو نکاح ده چې تاله پیزار پالش کوي تاله جامې اسری کوي تاله د کور چوکیداری کوي تاله بچی قلاری. دا ولی کوي دا وینځه ده دا تا جهاد کې نیولې و چرته نه دا خو مسلمانه ښځه ده ستا په شان خاندان د دیم دی ستا په شان قبیله د دیم ده. دا ولې تا ته تابعداره شوې ده ځکه چې د دې په منځ کې الله وی یو عقد شوی چې هغې ته نکاح وی. دا تا ته نکاح دومره ټیټه کړې ده او چا چې د خپلې بیبي سره زیاتې وکړو
رب العالمین فرمای دا زما د عقد دلان دستاسو تابیداری شوی دی او قیامت کې با د ښځې متعلق د خاون نه حساب زه پخپله اخلم. نو چې سړی پخپل الله له حساب ورکولی شي جو ټیک خبره ده. بهر صورت شیطان په دې ډېر خوشحالیږي چې